په شهزاد محمدي باندې نوي بندیزونه ولګېدل. د ټي10 لیګ بولۍ روانه میاشت کې کیږي. د عربي متحده اماراتو لس ورځیزه سوداګریز کرکټ لیګ را روانه میاشت نومبر کې په عربي متحده اماراتو کې پیلېږي. د دې لیګ تنظیمونکي د اکتوبر په 8 نیټه د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دې لیګ لپاره به د بولۍ مراسم د روانې اکتوبر میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. د عربي متحده اماراتو کرکټ بورډ ویلي دا ځل به د دغه لیګ د لوبغاړي اخیستو مراسم د شارجه ښار پر ځای په مرکز ابوظبي کې وشي. 2019 میلادي کال کې د دې لیګ دریم پړاو دی. دا سیالۍ په 2019 میلادي کال کې د 10 اولونو په ډول تاسیس شوې چې د کرکټ نړیواله شورا هم په رسمیت پیژندلې او اجازه یې ورکړې ده. ټي10 لیګ د لیګونو په منځ کې یو بېسارې کرکټ لیګ دی چې د 10 اورونو په شکل ترسره کیږي. دې لیګ کې د نړۍ له ګوټ څخه تکړه لوبغاړي اخیستل کیږي چې دې نوملړ کې د افغان لوبغاړو نومونه هم د یادولو وړ دي. سږکال دې لیګ کې 8 لوبډلې لوبېږي او د عربي متحده اماراتو د کرکټ بورډ په وینا د نومبر په 14 نیټه یعنې 33 ورځې وروسته به دغه لیګ په عربي متحده اماراتو کې پیل شي. تر اوسه د 2019 میلادي کال لپاره د لیګ مهالویش او د لوبډلو د مخامخ کېدلو تقسیم اوقات نه دی جوړ شوی. خو 2013 میلادي کال کې د لیګ 12 ورځې دوام کړی او ټولې پکې 9 لوبې شوې وې. 2012 میلادي کال کې ټي10 کرکټ لیګ لومړی پړاو کیرلا نایټس لوبډلې وګټه چې ایرلینډي آین مورګن یې لوبډل مشر و. په 2013 میلادي کال کې د دې سیالۍ دوهم پړاو نارترن ویرنز لوبډلې وګټه چې ویسټ انډیزي ډیرن سمي لوبډل مشر و. 2013 کال کې افغان اوپنر او هیټر توپوهونکي شهزاد محمدي د دې لیګ په لومړۍ لوبه کې سندیانو په لوبډله چې شین واټسن یې لوبډل مشر په 14 توپونو 4 منډې کړې وې او لوبه یې له واټسن څخه په اوپننګ ګټلې وه. د په 12 توپونو چټکه 50 هم وهلې وه چې په هغه وخت کې د مینوالو نندارچیانو فام ډیر ځان ته اړولی و. شهزاد 2013 میلادي کال کې له راجپوت لوبډلې سره و او سږ کال به دې لیګ کې نه وي. په دې لیګ کې ځینې مشهور باندني لوبغاړي لکه مورګن، ډرنسمي، انجلو متیز، مالنګا، واټسن، رسل، فولاد، براوو، شفیق الله شفق، دولت زادران، نجیب زادران، مجیب زادران، سمیع الله شینواری، شافور زادران، محمد نبی، راشد خان او نور لوبغاړي لوبېدلي. او سږ کال هم د لوبډلو څښتنان په دې لټه کې دي چې 6 ورځې وروسته پیاوړي لوبغاړي واخلي چې زیاته برخه به افغان اتلان جوړوي. د دې سیالیو د لوبډلو نومونه او ګروپونه په ډاګه شوي دي.